سلامونه. د کتاب نوم دی د کاروبار پیل. څنګه کولای شو یو غوره کاروبار پیل کړو؟ د دې کتاب لیکوال حکمت الله نظری دی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. په ټوله کې د بازار په اړه کاروباري پلان باید لاندې پوښتنې ځواب کړي. لومړی، ستاسو کمپنۍ به څنګه پرمختګ کوي؟ دویم، ستاسو په کمپنۍ کې کوم فاکتورونه شته چې ستاسو د کمپنۍ د پرمختګ سبب ګرځیدای شي؟ دریم، د راتلونکو 5 کلونو لپاره به ستاسو د تولید اندازه او ارزښت څنګه او څومره وي؟ څلورم، د مارکیټ په ویشلو سره به ستاسو په کاروبار څه تاثیر وغورځيږي؟ پنځم، د مارکیټ په ویشلو اټکلي ګټه مو اوس او په راتلونکي کې څه ده؟ شپږم، بازار څنګه په برخو ویشئ؟ اووم، ستاسو هدف شوي پیرودونکي ګروپونه کوم دي؟ اتم، کولای شئ یو مثالي پیرودونکی راته وښیاست؟ نهم، تاسو په کومه اندازه د لویو پیرودونکو سره اړیکې لرئ؟ لسم، د پیرودونکو لپاره د اخیستو کلیدي او اساسي فاکتورونه کوم دي؟ یولسم، د اصولو مشورې، پرچون فروشۍ او د خرڅلاو رول څه دی؟ دولسم، بازار ته د داخلېدو په وړاندې کوم خنډونه موجود دي او د یادو خنډونو د له منځه وړلو لارې چارې څه دي؟ سیالي یا کمپټیشن، اوسني ځایناستي، current alternatives. د ځینو اوسنیو شته کاروباري سیالانو په هکله مو په پوره ډول سره معلومات راټول او د کاروباري پلان په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ. دا ووایاست چې اوس مهال بازار کې کوم ډول تولیداتو او خدماتو ستاسو د کاروبار مخه ډب کړي او همدارنګه ستاسو احتمالي راتلونکي کاروباري سیالان به څوک او کوم ډول تولیدات وي. د خپلو کاروباري سیالانو غښتلې او ضعیفې نښې په ګوته کړئ او بیا یې له خپل ځان سره پرتله کړئ. له ځانه وپوښتئ هغه به کوم ټکي وي چې ستاسو سیالان پر تاسو غښتلي کوي؟ څنګه کولی شئ خپلو کاروباري سیالانو ته ماتې ورکړئ؟ په ټوله کې د سیالۍ په اړه کاروباري پلان باید لاندې پوښتنې ځواب کړي. د کومې ستراتیژۍ له مخې به کاروبار په بازار کې خپلې سیالۍ ته دوام ورکوي؟ دویم، کومې کمپنۍ له تاسو سره یو شان تولیدات بازار ته عرضه کوي؟ دریم، کوم هدف شوي ګروپونه دي چې ستاسو سیالان یې لاسته راوړل غواړي؟ څلورم، ستاسو سیالان څه ډول ګټه کوي؟ پنځم، ستاسو د سیالانو د مارکیټینګ ستراتیژیانې څه ډول دي؟ شپږم، سیالان مو د تولید د توزیع د کومو چینلونو څخه ګټه پورته کوي؟ اووم، د ګټورې سیالۍ لپاره باید څه وکړئ او ولې؟ اتم، ستاسو سیالان ستاسو د تولیداتو او بازار په اړه څه ډول غبرګون ښیي؟ نهم، خپلې او د سیالي کمپنۍ قوي او کمزوري نقطې سره پرتله کړئ. زموږ ګټې، our advantages. دا ووایاست چې ستاسو تولیدات یا خدمات ولې او په کومې ځانګړنې سره د نورو تولیداتو او خدماتو په پرتله غوره دي. همدارنګه که چیرې د خپلو سیالانو په پرتله د غوروالي کوم ټکی لرئ په مفصل ډول یې واضح کړئ. دا ووایاست هغه کومه ځانګړنه ده چې ستاسو تولید یا خدمت ته یې د نورو تولیداتو او خدماتو په پرتله غوروالی ورکړی او دا چې ښایي ستاسو تولیدات او خدمات د همدې ځانګړنې په پرتله په مارکیټ کې تر ټولو غوره دي. اجرا، بازار موندنه او خرڅلاو، Marketing and Sales. د بازار موندنې او خرڅلاو پلان، Marketing and Sales پلان. د کاروباري پلان دی برخه کې ټول هغه څه چې تاسو غواړئ د خپلو تولیداتو او خدماتو په اړه خپلو پیرودونکو هدف شوي مارکیټ یا ټارګټ مارکیټ ته ووایاست په واضح ډول سره یې بیان او ښکاره کړئ. دا ووایاست چې آیا تاسو به د خپلو تولیداتو او خدماتو د بازار موندنې په موخه اعلانونه وکړئ یا نه. دا واضح کړئ چې آیا تاسو به د پیرودونکو د رضایت له ستراتیژۍ څخه کار واخلئ یا هم کومه بله ستراتیژي په پام کې لرئ. د بازار موندنې په هکله هر هغه څه چې تاسو غواړئ ترسره کړئ د کاروباري پلان په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ. بازار موندنه په بازار کې ډیرو پراخو هڅو ته اړتیا لري او همدا بازار موندنه ده چې د یو تولید په وړاندې د خلکو توجه راجلبوي. هغه ادارې چې غښتلی د بازار موندنې مدیریت لري او په یاد مدیریت کې غښتلی پرسونل ولري، نو پرته له شک څخه چې د تولیداتو لپاره به په ښه توګه اغېزمنه او بازار موندنه کوي. د کاروباري پلان د بازار موندنې او خرڅلاو په کالم کې د ګډ بازار مفاهیمو ته پاملرنه او د هغې څېړنه ضروري ده. دلته په لاندې ډول د ګډ بازار یا میکس مارکیټینګ څخه یادونه کوو. تولید. کله چې یو کمپنۍ په تولید پیل کوي نو لومړی تر هر څه باید د خلکو ذوق او علاقه وڅېړي. د سیمې خلک له کوم ډول تولید سره علاقه لري او یا د خلکو د اړتیا سره سم له کمپنیو څخه څه غوښتنه ده. د هغوی د غوښتنې او علاقې سره سم باید ورته تولید وشي، یعنی تولید د پیرودونکو د اړتیا او غوښتنې په اساس کول پکار دي. قیمت. د ګډ بازار دویم بنسټیز توکی قیمت دی. کله چې تولید وشو نو کمپنۍ به تولید ته د کوم معیار له مخې نرخ ټاکي؟
طبیعي ده چې د خلکو د خرید قوت به په نظر کې نیسي او یو داسې نرخ به ټاکي چې هم د کمپنۍ لپاره ګټه ولري، هم یې پیرودونکي په اسانۍ سره راونیولی شي او هم پرې د نورو کمپنیو سره سیالي وشي. تشهیر: کله چې تولید وشي او وړ قیمت ورته وټاکل شي، نو باید د یاد تولید د کوایفو او تولید د ارزښت او ځانګړتیاو څخه پیرودونکي خبرتیا حاصله کړي چې دا کار د اعلاناتو په وسیله د ښې مفاهمې په مرسته کیږي. اعلانات عموما په دوه ډوله دي. یو هغه ډول اعلانات دي چې په هغې باندې یوه اندازه لګښتونه راځي او پرته له لګښت څخه نشي کیدی، لکه تلویزیون، راډیو، مجلو، اخبارونو او اشتهاراتي کمپنیو ته د تولید د کوایفو سره مل یو اعلان ورکول. او دویم ډول یې هغه اعلانات چې پرته له لګښته کیږي خو د سمو اعلاناتو په څیر کار ورکوي، لکه یو تن په بازار کې یو جنس رانیسي او بیا یوه ډله خلکو ته د خپلې تجربې او ازمایښت له مخې د جنس ښه والی بیانوي او هغوی د جنس اخیستلو لپاره دعوتوي، چې دغه هڅونه په حقیقت کې د اعلان یو ډول دی. اړونده ځای ټاکنه: د تولید تر کېدو د قیمت تر ټاکلو او تولید ته د اعلاناتو تر کولو وروسته تولید په فزیکي بڼه پیرودونکو ته رسول د اړونده ځای ټاکنې مفهوم افاده کوي. په دې معنا چې تولید به د یوې ډلې افرادو په ذوق او علاقه برابر وي او د هغوی د خرید قوت به پکې په نظر کې نیول شوی وي. نو اوس یا تولید هماغه خلکو ته چې د تولید پر مهال په نظر کې نیول شوی ده او نوموړي تولید ته اړتیا ده، د هغوی نږدې بازارونو ته په فزیکي شکل رسول د کمپنیو دنده ده. د تولید انتقال ټاکلو ځایونو ته د ویش د چینلونو په وسیله کیږي، چې په حقیقت کې دغه کار د پیرودونکو لپاره یو اندازه اسانتیاوې ایجادوي او د همدې اسانتیاوو په وسیله لنډ مهاله پیرودونکي په اوږدمهاله پیرودونکو تبدیلیږي او د کمپنۍ د ډیر خرڅلاو ذریعه ګرځي. کاروباري پلان په بنسټیز ډول د بازار موندنې او خرڅلاو لپاره باید لاندې پوښتنې ځواب کړای شي. لومړی، د خرڅلاو وروستی نرخ مو کوم دی؟ له کومو اصولو څخه مو پکې کار اخیسته او په ټاکلي نرخ کې مو ګټه په کومه اندازه ده؟ دویم، خرڅلاو به مو په کومه کچه وي او د خرڅلاو عواید مو څومره دي؟ په دې اړه خپلو اټکل شویو موخو ته رسیدلی یاست؟ دریم، څنګه کولی شئ چې مارکیټ په برخو وویشئ؟ هدف شوی مارکیټ ته به کوم ډول ورننوځئ او په یاد مارکیټ کې د خرڅلاو او تولید حجم څنګه لوړوئ؟ څلورم، کومو هدف شویو ګروپونو ته به د توزیع د کوم چینل په وسیله رسیږئ؟ پنځم، که غواړئ چې په بازار کې ژر تر ژره نفوذ پیدا کړئ، نو د ټیټ قیمت په وسیله به یې ترلاسه کوئ او که کومه بله ستراتیژي مو غوره کړې ده، په دې اړه خپله پریکړه څرګنده کړئ. شپږم، څنګه کولی شئ چې خپل تولید ته د ټارګټ شویو ګروپونو پام راواړوئ؟ په کومه بڼه به د پیرودونکو د لاسته راوړلو لپاره پلټنه او څیړنه کوئ؟ د وخت سرچینو او لګښتونو په کوم ډول استعمال سره به پیرودونکي لاسته راوړئ؟ په اشتهاراتو کې د پیرودونکو د جذبولو لپاره کوم ډول مواد کاروئ څو هغوی له ځانه متاثره کړئ؟ د تولید او خدماتو څه ډول نظارت کوئ څو ډیر مشتریان لاسته راوړئ؟ د بازار موندنې او خرڅلاو د پرمختګ په وړاندې به څه ستونزمن وي؟ کوم خنډونه به ولرئ او په څومره لګښت سره به د یادو خنډونو مخنیوی وکړئ؟ د تولید د خرڅلاو پروسه په لنډ ډول سره تشریح کړئ او تشریح مو باید په داسې شکل وي چې پیرودونکي تر لوستلو وروسته د تولید د اخیستلو پریکړه وکړي. عملیات یا اپریشنز: ځای او سهولتونه لوکیشن اند فیسیلیټیز. د خپلې کمپنۍ د فزیکي شتون ځای په نښه کړئ. دا ووایاست چې ستاسو شرکت به په کوم ځای او په څه ډول شتون پیدا کوي. د ځای په اړه معلومات د اصلي دفتر ورهاخوا ستاسو د کمپنۍ د تولیداتو پلورنځي، تولیدي فابریکې، ګودامونه او یا هر هغه څه چې ستاسو کمپنۍ پورې اړوندي شاملیږي. ستاسو سره څومره ځای اوس مهال شته او دا چې په آینده کې به ستاسو کمپنۍ د پلورنځایونو، تولیدي فابریکو او مرکزي دفتر لپاره کومو ځایونو کې او څومره ځای ته اړتیا ولري، هغه څه دي چې تاسو په اړوند اړ یاست مخکې تر مخکې فکر وکړئ او په خپل کاروباري پلان کې شامل کړئ. ټکنالوژي: له کومې ټکنالوژي او کومو ټکنالوژیکي وسایلو اوس مهال ګټه پورته کوئ؟ کومه ټکنالوژي غواړئ په مستقبل کې په خپل کاروباري سیستم کې وردننه کړئ؟ آیا کومه ټکنالوژي چې تاسو اوس مهال کاروئ ستاسو د سیستم د سمبالښت او کاروبار د پرمخ بیولو لپاره ستاسو لپاره بسنه کوي یا نه؟ کوم ډول سافټویر، هارډویر او یا نوري معلوماتي ټکنالوژي په خپل کاروبار کې کاروئ؟ که چیرې ستاسو کاروبار تولیدي وي، نو د خرڅلاو د پیسو د اخیستلو لپاره کوم ډول ماشین کاروئ؟ که چیرې ستاسو کاروبار د الکترونیکي سوداګرۍ په ډول دی، نو د کوم ډول ویب سایټ څخه ګټه اخلئ؟ د بازار موندنې لپاره د کومو ټکنالوژیکي وسایلو څخه ګټه پورته کوئ؟
دې او دې ته ورته نورې پوښتنې هغه څه دي چې تاسې اړ یاست په اړه دقیق معلومات راټول او په خپل کاروباري پلان کې ځای پر ځای کړئ. تجهیزات او وسایل equipments and tools. اوس مهال کوم وسایل او تجهیزات لرئ؟ کوم وسایل او تجهیزات دي چې تاسې اړ یاست د خپل کاروبار د سمبالښت لپاره ترلاسه کړئ؟ آیا تاسو سره کوم خاص ډول وسایل شته؟ که شته نو څه دي؟ او همدارنګه هغه وسایل چې ستاسو د کاروبار د سمبالښت اساسي برخه تشکیلوي څه دي؟ د هغه پوښتنې دي چې تاسې اړ یاست د خپل کاروباري پلان په دې برخه کې ځای پر ځای کړئ. دا برخه د هغه کمپنیو لپاره چې تولیدي فابریکې لري تر نورو زیات د ارزښت وړ ده. کاروباري سیستم او سازمان Business System and Organization. ټول کاروبارونه فعال کاروباري سیستم لري او د همدې سیستم څخه په ګټه اخیستنه د ټولو برخو معلومات او اړین مواد پکې ذخیره کوي او د اړتیا پر مهال ترې ګټه پورته کوي. په دې سیستم کې موجود معلومات د یو کاروبار د تولید په پروسه ځانګړي اغیز لري او نه یوازې دا چې معلومات پکې ځای په ځای کیږي بلکې د اړتیا پر مهال ورته لاسرسی یو څه اسانه دی او د کاروبار فعالیتونه له ځنډ سره نه مخ کوي. کاروباري سیستم پیرودونکو ته د توکو او خدماتو د عرضه کولو لپاره ځانګړی میکانیزم رامنځته کوي. د تولید لپاره د بازار موندنې، د بازار د څیړنې او خرڅلاو ټولې ستراتیژیګانې ورپورې تړلې دي او د ټولو بریالیتوب یقیني کوي. په یاد کاروباري سیستم کې د اسهامو د مدیریت، د خرڅلاو د سیستم داخلي مدیریت، د تولید د پروسې د پرمختیا، د بشري سرچینو د پلان جوړونې او د پیرودونکو سره د اړیکو د ټینګښت د مسایلو په موخه کره معلومات راټولوي او د اړتیا پر مهال ترې په ښه توګه د یو کاروبار د پرمختګ په موخه کار اخیستل کیږي. هر کاروبار یو ځانګړی نظم لري او د همدې نظم د ساتلو لپاره یو جلا مدیریتي او سازماني ساختار تعینوي چې پکې د هر مدیر او کارکونکي دنده معلومه وي. د سازمان څخه مقصد د کاروبار نظم او سازماني فعالیتونه دي چې دې کې د کاروبار لپاره د یو جلا او منظم ځای ټاکل، د کاروبار ثبات او کاروبار ته متوجي خطرات شامل دي. د کاروباري سیستم او سازمان په اړه کاروباري پلان باید لاندې پوښتنې ځواب کړي. لومړی، د تولید د پراختیا لپاره مو له خپل کاروباري سیستم څخه څنګه استفاده کړې ده؟ دویم، کوم فعالیتونه غواړئ چې په خپله اداره کړئ؟ دریم، د خپلو فعالیتونو په اړه اړین معلومات ذخیره کوئ؟ چیرته یې ذخیره کوئ؟ څلورم، ستاسو کاروبار څه دندې لري او د کاروبار لپاره مو کوم ساختار ټاکلی دی؟ پنځم، د خپلو تولیداتو په موخه کوم ډول سرچینو ته اړتیا لرئ څو د تولید کیفیت او کمیت دواړه ورسره ښه شي؟ شپږم، د خپلو تولیداتو د پراختیا لپاره کوم ډول لومړنیو تخنیکي موادو یا خام مواد ماشینالات ته اړتیا لرئ؟ اووم، ستاسو د کاروبار شریکان او همکاران به څوک وي؟ اتم، کوم فعالیتونه به څوک ترسره کوي؟ څنګه به یې ترسره کوي؟ اداره به څه کوي؟ څه شی به تولیدوئ؟ څنګه به یې تولیدوئ؟ موخې، مایلونه او معیارونه. خپل اساسي موخې په نښه کړئ او همدارنګه ووایاست چې کله به یادې موخې ترسره کوئ. که چیرې تاسو له دې څخه د مخه کومې موخې چې مو ټاکلې وي ترسره کړې وي نو ورڅخه یادونه وکړئ او د کاروباري پلان په دې برخه کې یې ځای پر ځای کړئ. کومې موخې چې تاسو ټاکلې وي او اوس ورته رسیدلي یاست هڅه وکړئ یادې موخې د بیلګې په توګه دلته رانقل او په اړه یې بشپړ معلومات وړاندې کړئ. همدارنګه دا ووایاست کومې موخې مو چې ترلاسه کړې د هغې اغیزه ستاسو په کاروبار څه وه او هغه کومې موخې چې او اوس مو په پلان کې دي څه دي؟ کله یې باید پلي کړئ او ستاسو په کاروبار کې به یې احتمالي اغیز څه وي؟ معیارونه. د کړنو د ترسره کېدو او د کاروباري کړنو د پرمختګ د تثبیت په موخه تاسې اړ یاست ځینې معیارونه وټاکئ ترڅو وکولی شئ د خپل کاروبار د کړنو د پرمختګ کچه واخلئ. تاسو ووایاست چې ستاسو لپاره به د کړنو د تثبیت په موخه کوم معیارونه او متریکونه د نورو معیارونو په پرتله غوره او تر ټولو اړین وي. تاسو لپاره بریا څه معنا لري؟ د خپل کاروبار بریا لپاره څنګه تعریف لرئ؟ او څنګه کولی شئ د خپل کاروبار بریا له لیدو وروسته وپیژنئ؟ دې او دې ته ورته پوښتنې د کاروباري پلان په دې برخه کې ځواب کړئ. شرکت یا کمپنی، عمومي کتنه. د کاروباري پلان په دې برخه کې د خپلې کمپنۍ په اړه ټول عمومي معلومات وړاندې کړئ. دا وایست چې ستاسو کمپنۍ څنګه، چیرته او د چا په وسیله رامنځته شوه. که چیرې ستاسو په کمپنۍ کې څو تنه شریکان یو ځای وي د هر یو په اړه معلومات وړاندې کړئ او د هر یو د شراکت اندازه ښکاره کړئ. همدارنګه د خپلې کمپنۍ د نوعیت په اړه هم معلومات وړاندې کړئ او وایست چې ستاسو کمپنۍ څه ډول ساختار لري. آیا ستاسو کمپنۍ په انفرادي ډول فعالیت کوي؟ یعنی دا چې یوازې تاسو یاست او کوم شریک مو نه دی ټاکلی؟ آیا پارتنرشیپ دی؟ یعنی دا چې دوه یا له دوه څخه زیات شریکان لرئ؟ او یا هم شرکت دی چې ګڼ شمېر شریکان پکې سره یو ځای شي.
د مدیریت ټیم یا منیجمنت ټیم. ستاسو په ګډون د خپل مدیریت ټیم غړي لیست کړئ. د ټیم د هر یو غړي مهارتونه، ځانګړنې، تجربې او دا چې ستاسو د کمپنۍ لپاره به کومې کړنې ترسره کوي په خورا واضح ډول سره بیان کړئ. که چیرې د مدیریت ټیم د تکمیلولو لپاره تر اوسه ټول غړي پوره نه وي، نو هڅه وکړئ د هغو مسؤلیتونو لپاره چې اړتیا بریښي تاسو باید وړ کس پیدا کړئ، تر ټاکلې مودې خالي پرېږدئ او په سم وخت کې وړ کس وګمارئ. د یو کاروبار د فعالیتونو تنظیم کوونکي ډله د مدیریت ټیم دی. په کاروباري پلان کې د هغه افرادو په اړه چې په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کوي پوره مشخصات ذکر کیږي. د مسلک او تجربو په نظر کې نیولو سره د کارکوونکو فعالیتونه د سازمان د بریالیتوب سبب ګرځي. د مدیریت ټیم ځکه مهم دی چې په دې سره د کاروباري پلان اساسي برخې تر نظارت او کنټرول لاندې نیول کیږي او د مثبتو پایلو لپاره زمینه مساعدوي. د مدیریت یو پیاوړی ټیم لاندې ځانګړتیاوې لري. د ګډ لرلید درلودونکی وي او هر یو فرد یې د بریالیتوب په اړه فکر کوي. قوي نقطې او بشپړې ځانګړنې لري. لږ تر لږه 3 او عمومي تر 6 تنو افراد پکې سره یو ځای شوي وي. د کاروبار په اړه پوهه او تجربه لري. د کړکېچ پر مهال د ښه فکر درلودونکي وي. ښه ټیم هغه دی چې روښانه ګټورې موخې لري. هغه موخې چې لاسرسی ورته د امکان له محدودې څخه بهر نه وي او موجوده امکانات یې د لاسته راوړلو لپاره کفایت وکړي. د ښه ټیم غړي متحرک، هڅاند، با تجربه او د لوړو وړتیاو درلودونکي وي. پر دې سربیره د ټیم د موخو د لاسته راوړلو لپاره ګټور افراد تمامیدای شي. په ښه ټیم کې د بیلابیلو وړتیاو غړي یو ځای کیږي او د ټیم د ټولو کړنو لپاره خپلې بیلابیلې تجربې شریکوي او د ټیم ټولو اړمنو برخو او ستونزو ته د حل لار پیدا کوي. د ښه ټیم غړي په خپلو کې د یوې ځانګړې ژمنې او یووالي په جذبه ګډې هڅې او کوښښونه کوي څو ټاکلې موخې په سمه توګه لاسته راوړي. د ټیم د غړو ترمنځ د ښو اړیکو رامنځته کول یو پر بل اعتماد زیاتوي. دا اړیکې د یو فعال ټیم مشر په وسیله ډېرې ښې ټینګېدای شي. د ټیم ښه مشري او هڅونه د ټیم په پیاوړتیا کې مرسته کوي. همدارنګه د ټیم مشر لارښوونې د ټیم غړي د بنسټیزو موضوعاتو پر لاسته راوړلو برلاسي کوي او پر اړینو موضوعاتو تمرکز پیدا کوي. په کړنو کې د ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال په بیړني ډول حل لار پیدا کوي او ستونزه له منځه وړي. د معلوماتو او اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره د جدي نظارت او ارزیابي ترسره کول هم د ټیم په وړاندې موجوده ستونزې پاکوي. د ټیم غړي د یوې ځانګړې پالیسۍ او پلان څخه پیروي کوي کوم چې موخې پکې په ښکاره ډول ښودل شوي وي. د ټیم غړي په کړنو کې یو له بل سره سیالي کوي او هره چاره په ډېرې پاملرنې سره ترسره کوي ځکه چې د هرې چارې په اړه ځواب ویونکي دي. دوی له ډېر فکر څخه کار اخلي، کړنو ته د حل لارو په پیدا کولو کې بې صبره وي. د ټیم غړي د کار په ساحه کې د موجوده فرصتونو څخه د ګډو موخو په لاسته راوړلو کې ځانګړې ګټه پورته کوي او نه پرېږدي چې دا موقع له لاسه ورکړي. پانګوال اړ دي لاندې پوښتنې ځواب کړي. آیا ټیم مو اوس مهال ګډ کار کوي؟ آیا د ټیم غړي مو اړونده کاري تجربه لري؟ آیا پانګوال خپلو کمزورو نقطو ته متوجه شوی دی یا نه؟ او آیا د یادو کمزوریو د له منځه وړلو لپاره تیار دي؟ آیا ټیم مو د ګډو موخو د ترلاسه کولو لپاره همغږي لري؟ همدارنګه په یو کاروباري پلان کې د مدیریت د ټیم په اړوند باید لاندې پوښتنې ځواب شي. لومړی، ستاسو د مدیریت د ټیم غړي څوک دي او له نورو سره یې توپیر په څه کې دی؟ البته دلته توپیر د زده کړې، مسلکیتوب، بریالیتوبونو، مهارتونو او کاروباري تجربو په اساس نیسي. دویم، ستاسو ټیم کومې تجربې او مهارتونه لري؟ هغه مهارتونه او تجربې چې ستاسو د کاروباري نظریې د پرمخ وړلو لپاره اړینې وي د مدیریت په ټیم کې شته که نه؟ دریم، د مدیریت ټیم مو کوم مهارتونه او تجربې نه لري؟ دا تشه به څوک او څنګه ډکوي؟ څلورم، ستاسو د کاروبار د مدیریت ټیم به کومې موخې څاري او د هغوی د انګیزې په لوړاوي کې به څنګه برخه اخیستل کیږي؟ لارښودونکي یا اډوایزرز هغه کسان چې کولی شي تاسو ته ستاسو د کاروبار د پرمختګ او چلولو لپاره ښې لارښوونې وکړي په نښه کړئ. دا کسان کېدای شي پانګوال، پروفیسوران، د کاروباري چارو کارپوهان، د ښه ذهنیت او لوړو زده کړو څښتن ملګري، د کورنۍ غړي، د وړوکو کاروباریانو چلوونکي او یا هم داسې نور کسان چې کولی شي تاسو ته د کاروبار د ښه چلولو په برخه کې ښې لارښوونې درکړي شامل دي.